یخاني پخواني واړه خو چې چا به ورته د واده خبرې وکړه په کور کې نو 15 ورځې به کور ته نه راته را اوسني خو په ځان توکلي وي چې کور ته راځي نو هم وي واده او چې پارځي نو هم وي واده شرمونه وشرموله وایي زما خدایه ترمڼې خو بیا راورسېدو خدایه یه ښځې دې خوا کې محموده څه له مې شرمېدې کور ته به څوک راشي په شرمونو به وشرمېږو کېنه سړیه خو چېرته کېنه نو تا نه دا تېښتې له راځي خو چې کور ته رابرغېږي نو په خبرو رابرغېږي غوښتمه دې نه په جرګو په ننواتو دې غوښتمه اوس چې کور ته رابرغېږي نو په ویلاګانو راننوځي تا خو ما له لس ستړې کړو ستړیه یه زړې ډیوې ته چا کولې خو په زوره را باندې ډن کړې یا تا خو زه تېښتې له راوستمه چې راغوښتمه دې د جرګې دې رالېږلې ته به اوس دا خبرې ولې نه کې اوس زړه شومه که نه ځکه دا خبرې کې سړي خو بیا دویمې ته نه کېږي نو واه 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 دا وګوره که نه دا جي او بېدې مې څنګه ښکلې ناستې د مینې او محبت خبرې کوي او چې زه ته د واده ووایم نه خو در باندې سم د ټوپک ګولۍ ولګي ولې ځه چرکوزیه واده ته د وړو د نرخ خبرې د وړو نرخ پکې چا راوستی دی ما له واده وکې وړي کوم ریټ ته رسېدلي د هغې نه خبرې که په واده کې پروت دی ټوله ورځ خوشې تشې وګرځې کور ته راشي وي راوړه راله دغه مثال ستام دی ما له په یو ګنټه کې واده وکې که نه ځان ته دغه دی پانسي کومه چرکوزیه روزي دا جي لږه ګزاره کوې اوس به راپرېوځئ ټول چانچو پانچو یې تاسو به ډاکټر له څوک بوځي ډاکټر بچیه لا خو موږ په وړو پورې اړیان یو او دا زرکوزې پکې لا ودونه غواړي مونږ کړي دي د دې شیشه کې نه به مو څوک خلاصوي تا له خو لا پوزه نه راله په وځه چېرته د وړو ټرک په راغلي وړه دې راوړه نو ستړې لا خو چې اول واده وي بیا بچي وي ما به د داسې وسو ډېر ارمان کوونه بونم خلاص یو خو زه دې به ځان پانسي کړمه دا څنګه لکه زانګ یم نه نو ولې تړون دی ځان پانسي کومه ګډېږم خو نه دا ولې ځان پانسي کې واده راله نه کوي ته لا وړو کې یا کمکله چې واده دله نه کوي نو کور کې لوښي مات کا لوښي مې مات کړو او دروازه مې چې کوم دا هغه مې په لتو ماته کړه خو ماته وی والله کوي دا کوټه م راغورځوي وي دا واده یې رانه په سترګو ونه لیدو ته داسې کار وکړه هغه ما یو دوه ملګري نور دي د هغې نه د مشوره اخلمه راځه چې ځو چې به څه مشوره راکوي یا آسان سارے راته وي غوړي راوړه نو اوس دا سوچ کوم چې ګورده خرڅه کړم او که موټرسایکل خرڅ کړم ریټونه کوم ځای ته ورسېد واشنا ته خو بیا هم ښایي پوه شوې مونږ کره نن درېیمه څلورمه ورځ دا نه غوړي شته او نه چیني شته قسم په خدای کله په جومات کې پاتې کېږم د شرمه کور ته نشم تللی اشنا ډېر ګراني شوه ډېره زیاته ګراني شوه دا ودونه خو ډېر ګران شوي تاسو خپلې خبرې کوئ په هغه لیدبوس داخل نه پسې نور رالو مدینه خو زه په کلي کې تنګ یم لکه تاسو دې خوارونه راوستم ته خو چې سړی ګوري نه جړا راځي نه 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 الله به خیر کړي دا د واده ټیکهداران دي خطا ټیکهداران دي او جی خیر شې نیکانو دا غازیان دي تا چې ماته وي دي به تا واده مشوره درکړي او جی او دلته مشوره وکړې د واده ډېر ارماني دی څه پس کوې لږ تېز وایې که نه 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 تا ته مونږ خبره کوله ګوره واده ډېر ښه څیز دی پوه شوې نور سره ملګرې خبره وکړي واده کې چې کومې مزې دي که نه نو هغه په بل څه کې نشته مونږ خو داسې خوشحالي یو داسې دم واده هغه خو ما ته ستا د دې مخ نه پته لګي چې ښه تازه یې او ویښته دې په شکولو د تندي نه ټول ووتلو خو زه وایم زما دې بیبي او داجي ته لږ مینت وکړې که نه زما خبره نه مني لکه ستا بیبي او داجي چې کوم دی که نه دا کار ته په مونږ پرېږده دا ډېره وړه خبره ده نه زه خو وایم چې اوس لږ شو څنګه دې خوښه ده درته دي بالکل درځو او پښتو به وله پرېږو مینتونه به ورته دکه په دغه خبره مې ډېر زیات خوښ یې که نه راکړه چې خوند یې کومه دې چې زه راځې راځه چې زو راځه خاوند ما گجرات کې چې کوم دی د وړو ټرک ته ولاړم
کمیس وشلېده یا خدایا پاکه مې نه مانې چې دا راباندې له کومه تندر راپرېوتو کېنه دې غواړه ستړیا په وړو پسې تلې وې غم راپسې برپړ رالې اجازه دغه لیلا او مجنون دي دې ته منت کول غواړي السلام علیکم ماما څنګه وعلیکم السلام ترورو مونږ خو تاسو له په جرګه کې راغلي یو ساره زوی واده غواړي نو خیر ته دا واده وله وکړه که نه زلمی دی بچې ته د څه نه خبرې کوه موږ د څه لارې تندې تېرېږي او دې ټوله ورځ خوشې تشې ګرځي که نه دې پلار ته وګوره دا رڼ غویي دې جوړ شوي دي ګجرات ته مې سار لېږلی او په وړو پسې او برپڼ راپسې راغی و ترور ستا خبره صحیح ده منم چې ګراني ده وګوره د رزق واده الله کړې ده کیدای شي قسمت یې بدل شي دې واده سره چې بچې ماله خو له ستړې خو کله ځان پانسي کوي کله د لوښو نه خلاصه کړم دې خدای د سره خلاص کړه دا ستا پلار دی او کنه دا مې پلار دی چپ شه هغه سم د انګلیش فلمونو هیرو ښکاري چې کېنه تر کوزي په وړو پسې تللی او دا لوښي ترې راته جوړ شو کاکا خدای ته وګوره او دې جولې ته وګوره دې هلک له غمو کې کور ولا آباد کې دې مکه په غم باندې اړی که نه هر یو ورختې ترکمې به دې داسې ګرځي زه د دې یو غم نه تنګ یم تاسو راپسې بله راولې اوس خو دې ساتم وروسته به وله بیا لېږم دې ښځم ساتم د په وړو د راوړو نه یادونه پاسته جوړ کړی دی تاسو خو ټول د مانه تنګ یې خو زه به داسې چلو کړم چې زه به لاړ شم خودکشي به وکړم تاسو ما له واده نه کوئ جرګې والا مې راوست هغې م چې اوس کله به ما له د واده غم نه کوي یا بلاکې ولاړه هونګرله اوس دې ته